السلام علیکم سنګه ملګرو امید لرم چې ټول ملګري به آخر وخت جوړه سات په جمعو کې پړاسئ ملګرو رازونه د امازون لاس ډارونکي ژوندي موجودات ما تاسو ته درپېژنم امازون د نړۍ په کچه یو بې ساري لوی ځنګل دی چې بېلابېل ډول ژوندي موجودات پکې ژوند کوي د نړۍ دغه لوی ځنګل په 9 امریکایي هیوادونو برازیل کولمبیا پرو بولیوي وینزویلا سورینام امریکایي فرانسه او اکوادور کې پروت ده د امازون باراني ځنګل د ځمکې پر مخ یو زړه راښکونکی ځای دی چې د نړۍ زیات شمېر خلک یې د سیاحت او څېړنو په موخه لیدلو هیله لري خو دې ځنګل کې دومره خطرناک ژوندي موجودات هم شته چې له منځه مو وړلی شي دلته به د امازون لس ډارونکي ژوندي موجودات دروپېژنم ویډیو ګورئ انشاءالله چې ویډیو مې خوښه شي اول نمبر باندې راځي زرغون اناکونډا دغه خطرناک حیوان د 9 متره زیات اوږدوالی لري او وزن یې 230 کیلوګرامه دی اناکونډا د نړۍ تر ټولو ستر مار دی چې د امازون لویو ځنګلونو کې ژوند کوي دا مار تر بل هر یو زیات سرعت لري او په اوبو کې هم په اسانۍ سره حرکت کولی شي دا مار یوازې هغه وخت په انسانانو حمله کوي کله چې زیات وږي وي که تاسو په امازون کې له دې مار سره مخ شئ نو غوره به وي چې وتښتئ دویم نمبر باندې راځي پیرانا زیاتره انسانان په دې نظر دي چې پیرانا یو تاجمي کب دی خو داسې نه ده پیرانا زیاتره وخت د اوبو په منځ کې ښکار کوي خو کله ډېرې لوږې سره مخ شي بیا نو په نږدې انسانانو هم برید کوي او که تاسو بېباکي وکړئ او نږدې ورشئ نو هرومرو به مو تر خپلو قوي غاښونو تیر کړي پیرانا نشي کولی یو مکمل انسان وخوري خو دومره کولی شي چې د بدن یو برخه درنه بیله کړي دریم نمبر باندې راځي غوماشې دا د نورو حیواناتو په منځ کې تر ټولو کوچنی وژونکي موجودات دي دوی یو انسان نه خوري خو په چیچلو سره مو په داسې ناروغۍ اخته کوي لکه ملاریا چې بې له اکسیجنه به مو ووژني څلورم نمبر باندې راځي برازیلي غڼې برازیلي غڼې 8 ډولونه لري چې دا ټول یې یوازې په امازون ځنګل کې موندل شوي دي غڼې په نورو نړۍ کې هم بېلابېل خطرناک او ډارونکي ډولونه لري چې د قوي زهرو په غللو سره کولی شي انسان د مرګ تر پورې ورسوي پنځم نمبر باندې راځي امازوني زرپهي امازون زرپهي تر 10 سانتي مترو پورې اوږدوالی لري او په ښکلي لحاظ ډېر ډارونکی دی دا موجود موږکان کوچنیان سمسارې مرغان او حاشرې خوري که څه هم د انسان د خوړلو توان نه لري خو دومره کولی شي چې سم وچیچي د زرپهي چیچل د تبې لړزې او سخت درد لامل کیدلی شي شپږم نمبر باندې راځي میږې او زیاتره خلک ورته میږتون هم وایي تاسو به حتما میږیان لیدلی وي خو که تاسو داسې فکر کوئ چې میږیان بې ضرره موجودات دي نو د امازون له خطرناکو میږیانو څخه ناخبره یاست ځکه په امازون کې زهري میږیان هم شته د هغوی چیچل نه یوازې دا چې سخت درد لري بلکې کولی شي د بدن ځینې غړي مو د لنډ وخت لپاره فالج کړي اووم نمبر باندې راځي تورکمن د ځمکې په سر تر ټولو لویه او ډارونکې تمساح ده دا موجودات د کبانو خوړلو ته لومړیتوب ورکوي خو که چیرته له ډېرې لوږې سره مخ شي بیا د لویو حیواناتو غارونو ته ځي او خوري یې اتم نمبر باندې راځي د مرګ حشرات دا حشره په طبیعت کې په زیاته اندازه موندل کیدلی شي چې کولی شي په هوا کې د خپلې خولې په وسیله زهر وشیندي که څه هم د دې حشرې زهر د انسان د مرګ لامل نه ګرځي خو سخت یې ناروغ کولی شي نهم نمبر باندې راځي برقي مرمهی برقي مرمهی د ځمکې په سر تر ټولو جالب ژوندي موجود دی چې کولی شي په زیاته اندازه برق تولید کړي دا حیوان د دې وړتیا لري چې ډېره قوي انرژي تولید کړي چې د دې انرژي په مټ لومړی یو انسان یا کوم بل حیوان فلج کړي او بیا یې وخوري لسم نمبر باندې راځي زهر لرونکي چرمښکۍ زهر لرونکي چرمښکۍ ډېر ښایسته شکل او په بېلابېل رنګونو کې پیدا کیږي شکل نه بې ضرره معلومیږي خو دغه چرمښکۍ د خپل پوستکي په وسیله داسې خطرناک مواد تولیدوي چې په یو ځل لاس وړلو سره کولی شي تاسو په بېلابېل خطرناکو ناروغیو اخته کړي نو انشاءالله امید لرم چې دا ویډیو مو ستاسو خوښه شوي که تاسو ته په دې ویډیو کې لږ هم معلومات ملاو شوي وي او تاسو په علم کې اضافه شوي وي نو زموږ ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ ګنټۍ په آل باندې کلیک وکړئ تر څو پورې زموږ هره نوې ویډیو تر ټولو اول تر تاسو پورې درورسیږي